بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د المیزان د انټرنیټي راډیو نننۍ خپرونې ته په خیر راغلی. هیلهمن یم چې د دغه خپرونې تر پایه پورې زما سره ملتیا وکړئ. په یاد ولرئ چې المیزان انټرنیټي راډیو ستاسو خپله راډیو ده. خپل پر ځای وړاندیزونه له موږ څخه مسپموي. المیزان انټرنیټي راډیو د افغانستان د مظلوم ولس غږ. قدرمنو اوریدونکو، زه اسدالله شریفي ستاسو په چوپړ کې یم او نننۍ خپرونې ته مو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. نن د 2021 میلادي کال 24مه نیټه ده او زموږ خپرونه په افغانستان کې د لنډمهال حکومت لپاره ځانګړې شوې ده. هیلهمن یم چې تر پایه پورې زما ملتیا وکړئ. لکه څرنګه چې ډیری اوریدونکي خبر دي، په دې شپو او ورځو کې د لنډمهال یا موقتي حکومت ګونګسې خورا په زور سره روانې دي. ځینې خلکو ته د لنډمهال حکومت نوم ښه برېښي، ځینې کسان بیا د لنډمهال حکومت په معنا نه پوهیږي او ځینې نور بیا په لنډمهال حکومت کې خپلې ګټې ویني. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به په ګډه سره د افغان ولس لپاره د لنډمهال حکومت ګټو او زیانونو ته یو زغلنده نظر واچوو. لنډمهال حکومت څه شی دی؟ لنډمهال حکومت چې د عبوري، موقتي، بیړنیز او یا ایمرجنسي حکومت په نوم هم یادیږي، په دوو حالتونو کې منځته راځي. لومړی د نوي هیواد رامنځته کېدل دي، لکه د سویلیز یا جنوبي سودان چې د 2011 میلادي کال د جولای د میاشتې په 9مه نیټه د سودان له جمهوریت څخه بیل شو. دوهم حالت د برحال حکومت ړنګېدل دي، کله چې یو حکومت د یوې کودتا، انقلاب، ملي پاڅون او یا د کومې بلې شخړې له کبله ړنګېږي، لنډمهال حکومت منځته راځي. د دغه شان حکومت بیلګې په اوسني یعنې معاصر تاریخ کې خورا ډېرې دي. یوه بیلګه یې په 1992 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د مرحوم ډاکټر نجیب الله د حکومت ړنګېدل او د مرحوم صبغت الله مجددي تر مشرۍ لاندې د لنډمهال حکومت راتلل و چې د اسلام آباد د معاهدې په نامه هم یادیږي. بله بیلګه یې د 2001 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د طالبانو اسلامي اماراتو ړنګېدل او د آلمان په بون کې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د اسلامي انتقالي حکومت رامنځته کېدل. د لنډمهالو حکومتونو ګټه څه ده؟ زیانونه یې کوم دي؟ لکه مخکې مې چې ویل، لنډمهال حکومت د داخلي جګړو او یا هم د 2 یا څو هیوادونو د جګړو، انقلابونو او شخړو په پایله کې رامنځته کیږي او موخه یې د نوي ګډ او ټول شموله حکومت راتګ دی. د لنډمهال حکومت ګټې څه دي؟ که چیرته لنډمهال حکومت د رښتینې جوړې روغې پر بنسټ د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره په عادلانه توګه رامنځته شي، نو ګټه یې سوله، پرمختګ او وداني ده. خو که چیرته دغه شان حکومت د یوې خاصې ډلې لخوا د کامل قدرت د انحصار لپاره رامنځته کیږي، نو پایله یې وراني، خپلمنځنۍ جګړې، بې پایلې قتلونه او د هیواد د اقتصادي زیرمو ورانېدل او د ملي اقتدار سقوط دی. د 1992 میلادي کال د جون په 28مه نیټه د مرحوم استاد رباني د حکومت راتګ د دغه شان حکومت یوه روښانه بیلګه ده. د استاد رباني د حکومت په مهال ملي اردو، ملي پولیس، خاد یعنی ملي امنیتي اداره منحل شول او د افغانستان ټول جګړه ایستونکي پاکستان ته قاچاق شول. په لمنځو شخړو زور واخیست، کابل ړنګ، لسګونه زره بېګناه انسانان قتل، د افغانستان اقتصاد صفر ته راټیټ او سلګونه زره کسان
مهاجرت ته اړ شول. پوښتنې دا دي چې آیا اوس مهال په افغانستان کې لنډمهال حکومت ته اړتیا شته او په اوسنیو شرایطو کې لنډمهال حکومت د چا په ګټه او د چا په تاوان دی؟ ښاغلی خلیل رومان د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال د لنډمهال حکومت په اړه لیکي: یوازې هغه کسان چې له هیڅ قانوني جوړښتونو سره جوړ نه راځي غواړي چې د لنډمهال حکومت له لارې قدرت ته ورسیږي. په لندن کې میش د پښتون راویښته خوځښت بنسټګر ښاغلی سعدالدین منګل د لنډمهال حکومت په اړه لیکي: پاکستان خپل وروستی زور وهي ترڅو په افغانستان کې د لنډمهال حکومت د رامنځته کېدو لپاره خپل جاسوسان او غلامان وهڅوي. ښاغلی سعدالدین منګل زیاتوي: پر دې باندې باید یو ساده سړی هم پوه شي چې لنډمهال حکومت د هیواد د تباهۍ او بیا د 1990 لسیزې په څیر د افغانستان د ملي شتمنیو چور او چپاول ته لاره پرانستل دي. افغان ولسمشر ښاغلي اشرف غني هم پرون د هرات په لرغوني ښار کې د لنډمهال حکومت په اړه کلک غبرګون وښود او ویې ویل: هر هغه څوک چې لنډمهال حکومت د رامنځته کېدو خبرې کوي، آیا دا پوښتنه یې کړې ده چې د افغانستان د ملي ځواکونو اعلی قمندان د خپلو ځواکونو پوره ملاتړ لري او که نه؟ افغان ولسمشر زیاته کړه: دغه کسان په کوم واک دا شان خبرې کوي؟ له پاسنیو خبرو څخه داسې څرګندیږي چې په افغانستان کې بل لنډمهال حکومت د افغانستان د ځورېدلي ولس او ملت په ګټه نه دی. د لنډمهال حکومت خبرې د پردیو هیوادونو په لمسون رامنځته کیږي ترڅو د افغانانو د ملي دریځ کچه ځانونو ته معلومه کړي. بل دا چې اوسنی افغانستان د قوي ملي ځواک څخه برخمن دی، د اساسي قانون درلودونکی دیموکراتیک هیواد دی، د پوهنتونونو لوستونکو او پوهو وګړو کچه یې تر بل هر وخت لوړه او د هیوادوالو سیاسي پوهه هم تر بل وخت اوچته ده. په دغه لرغوني هیواد کې اوس هر وګړی قانوني حق لري چې خپل ځان ولسمشرۍ، پارلمان، ولایتي شوراګانو او نورو ادارو ته نوماند او په ټول ټاکنو کې برخه واخلي. لنډمهال حکومت د پردیو دښمنانو په لمسون د خپل لرغوني او ځواکمن کور د ړنګولو په معنا دی. عاقل انسان هیڅکله هم د پردیو د درواغجنو قولونو پر بنسټ نه خپل کور ورانوي او نه هم خپل خور او ورور وژني. په یاد ولرئ چې د بل لنډمهال حکومت راتګ د افغانستان د خلکو او هیواد لپاره د نه بخښونکو وژنو او ورانیو په معنا